تاسو ګورئ د انسان په بدن کې مختلف قسمه اندامونه الله تعالی پیدا کړي دي. یو اندامونه د علم اندامونه دي چې په هغې باندې تحصیل د علم سړی کولی شي، په هغې باندې علم سړی حاصلولی شي. په هغې کې اولنی سترګې دي، په هغې کې او دویم نمبر غوږ دی او دریم نمبر د انسان دماغ دی. ډېر ځله انسان تحصیل د علم په غوږو باندې کوي. شنی بچی چې کله د مور د پلاره سره زندگی کوي نو هغوی چې کله د مور پلاره سره خبره زده کوي هغې په لیدلو باندې په څه ډېر نه پوهېږي او د دماغ په سوچ و په فکر په ډېر څه نه پوهېږي. هغوی چې هر څه زده کوي هغې د غوږ په اورېدو زده کوي. چې کله مور نیکبختي هغه کلمه ورته وایي څه زمانه بعد هغه بچی کلمه زده کوي، حالانکې چې ته یې ورته ولیکې په سترګو باندې نه په پوهېږي، په دماغ باندې نه په پوهېږي، صرف د غوږو په اورېدو باندې زده کوي. او چې مور کله نیکبختي بچی ته د خیر اراده لري نو د ټولو څه مخکې هغه بچی ته بسم الله ور زده کوي او بیا بچی د هر شي پر عمل باندې بیا بسم الله الرحمن الرحیم وایي. او هغه بسم الله الرحمن الرحیم بچی دا په غوږو باندې د مور د اورېدو څه زده کوي. نو ځکه ډېر ځله یو اعلی د علم حاصلولو د انسان غوږونه وي. او چې بیا کله سره لوی سو انسان بیا په سترګو باندې د ډېرو شانو علم ځان ته حاصلوي چې په سترګو باندې ویني. او چې د هغې سم لږ برتره سو د عقل کمال ته را رسېږي نو بیا انسان په دماغو باندې ډېر څه زده کوي. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې کوم چاته الله تعالی دماغ وله ورکوي که په سترګو په دنیا کې شی نه ولیدی او په غوږو کې په دنیا کې د چا خبره نه واورېدله هم صرف په دې دماغ باندې د الله تعالی وحدانیت ورباندې فرض دی چې دا به عقیده ساتي چې الله تعالی یو دی. هغه وایي که د یو سړي ټوله زندګي په غرونو کې تېره سوه دویم سړی نه ولیدی او نه د چا دا خبره واورېده چې الله سته یا نسته یا یو دی یا ډېر دی او نه په سترګو باندې څوک ولیدی چې یا زه د هغې څه څه زده کړم، لیکن بیا هم په دماغ باندې به دا خبره زده کوي. ځکه هغه وایي البعرة تدل علی البعیر، پر دې ځای باندې چې یو پچه پرته وي هغه پر دې دلالت کوي چې دلته پسه تېر سوی دی. وذات الاقدام تدل علی المسیر، چې دلته کله یو قدم لګېدلی دی د سړي دا عقیده چې دلته سړی تېر سوی دی نو ځکه دا د پښې پل سته. نو بیا وایي چې ګوره یوه پچه بغیر د پسه څه کېدی نسي، یو قدم بغیر د تګ کوونکي څه نسي لګېدلی. فهذه السماء ذات ابراج، دا اسمان چې ډېر برجونه لري، والارض ذات فجاج، دا مځکه چې ډېرې درې لري. کیف لا تدل علی العلیم الخبیر، دا به پر خپل مالک او پر یو مالک څنګه دلالت نه کوي چې کله پچه بغیر د پسه نسي کېدی او فل بغیر د قدم اخیستونکي نسي لګېدی، د اسمان و مځکه دا دومره نظام و کائنات دا بغیر د مالک څنګه چلیږي. نو په عقل دا پر ضروري ده چې دا به معلوموي چې د دې مالک سته. او دویم قسم اندامونه هغه د خدمت والا اندامونه دي. لاسونه دي، پښې دي، په دې باندې عام طور انسان ضرورت کوي، انسان خدمت پوره کوي. په لاس باندې رانیول کوي او په پښو باندې د یو ځای ځان رسول کوي. او دریم قسم دا د مال والا اندامونه دي، لکه د انسان معده ده، د انسان رګونه دي، د انسان سینه ده او دې کې د انسان دپاره ډېر خواړو ډېر څه جمع کېږي. لیکن تاسو ګورئ ترتیب الله تعالی څنګه جوړ کړی دی چې کوم اندامونه د علم دي الله تعالی دا د ټولو سلوړ ټاکلی دي. دماغ د ټولو سلوړ دی ځکه دا د علم آله ده. او غوږ د ټوله بدن په لوړو اندامو کې دی ځکه په دې سره علم حاصلیږي. او دغه رقم سترګې د ټوله بدن په لوړو اندامو کې دي ځکه په دې سره علم حاصلیږي. او چې کوم د خدمت اندامونه دي هغه ټولو څه الله تعالی کښته ټاکلي دي. پښو باندې خدمت کېږي، لاسو باندې خدمت کېږي، هغه ټوله کښته. او چې کوم د مال اندامونه دي هغه ټوله الله تعالی د وجود په دې درمیان کې ایښي. نو علم ته به د ټولو څه زیات عزت دي او د علم به د ټولو څه زیات قدر وي ځکه د الله تعالی د معرفت او د الله تعالی د شناخت د لارې اولنی قدم علم دی. ځکه علم ته به د ټولو څه زیات عزت ورکول کېږي.